ऐसा लगता है मैदा मेरा खाली है। मैंने कुछ आपके साथ जिन्नात तो नहीं है? मैं भी यही समझती हूँ कि मेरे साथ जो है ना जिन्नात मौजूद हो। पैसो तेरे लास कल वो कसान गण दी सबके مونږ په دې نیو چې تاوان دی مونږ وردانګو چې پته ولګي جانان دی دا دلونه دي دا ملونه دي. سبقونه وي او دا ډاکټري کوي لګیا ده ماشاءالله د زه په خپل ډیپټي ایجوکیشن افیسر مستونګم او دا چې د دالون مې چې د ام ایجوکیشن وکړ دی ډیر می سرچ کو ریسرچ وغیرہ جو ډاکټر بیریاټک سرجریز غو مې هغه کو نو ډاکټر مشتاق خټول نه چې د خا ریزلټس راغلل. بس معمولی یو کټو لګي او ستا چربي په هوا. الله مهربان. وزن دې سونو 108 15 کال ماشوم او 50 kg. زما سال لنډه کا د دې مور ته ما 21 توپوں کی سلامی. دا ډاکټر صاحب خبر دی وره دی و دا ډېر ښه ډاکټر دی موږ ته پر راغلی دی پېښور سره زموږ ډېر خوشحاله ګندم چاول چینی بند زه کوټې ته راځم د دې لپاره کراچۍ لاهور هر ځای ته ځمه کابل چې زموږ خویندو ورونو څومره سوالات دي د هغې جوابات ورته میلاو شي. وزن 128 دی نو حاجي صاحب راوځي که په خپله تا ورته چېرې زه علاج کوم دا خو بس تا خدمت هم نشي کولی بس په کور په غریبه بس په کټ کې ناست دی. زه خدمت کوم. कितनी उम्र है आप? मेरा उम्र 32 साल है. अच्छा हाँ मेरा वज़न है 132. अच्छा जी ज़्यादा है? जी ज़्यादा है तो इसलिए डॉक्टर के पास आए. मतलब है कि अब चर्बी तंग करने लगी है? लगी है नहीं लग गया है भाई. चर्बी ने इतना तंग किया है ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया है भाई. हाँ तो पैरों में जब भी देखो दर्द है जिसम में ब्लड प्रेशर ऊपर होता है. तो इसीलिए जब भी उठो थकावट है तो काम ठीक से नहीं हो सकता है. اوس د دې مرګري وزن چې کم دی نو تقریبا 100 او 80 ته رسېدلی دی که نه تقریبا. نو دنه زه یو تپوس کوم ډاکټر صاحب پرون راغلی کوټه ته معاینه به کې هو ولې نه اپریشن وکړي انشاءالله د اپریشن کې څه کټکوټ مټکول نه ګوري. ها صحیح ده که نه بس معمولی یو کټو لګي او ستا چربي په هوا. الله مهربان. ډاکټر مشتاق رضی صاحب کوټه ته تشریف راوړ دا یو 2 ورځې ورکشاپ ودلته کې او څومره چې دلته مریضان دي دا که تاله پېښور ته راځي نو د یو مریض کم از کم 1 لک روپۍ لګي چې 50 کې راځي دا 1 لک روپۍ خو لګي. قدرمنو ډاکټر مشتاق صاحب د کوټه لا پښتنو له دلته تشریف راوړ او ډېر مرګري چې د وزن تکلیف لري راغلي دي. مرګري وزن تکم دی نو موږ سوکو کو 148 دی او عمر د 34 سال دی. په دې وزن کې کار کیږي؟ سر کار کېږي خو ډېر مشکلات ته خو په عام ګاډي کې تلیم نشي که نه؟ دا سر تک خو بیخي ډېر مشکلات لري. په موټر سایکل تلی شي؟ موټر سایکل استعمال مې زیات دی اوس نو هغه راته څه جړا فریاد کوي چې ته پې کښېنې که نه؟ سر چې زبان یې درلودی زه هم انشاءالله ژړل به خو زبان نه لري. زه لا دې ښه معاینې نه راغلي ډاکټر صاحب. اوس خبره کوم
ما سره فضل الرحمن ولاړ دی جی فضل الرحمن څنګه جوړې وزن دې سونو 108 108 عمر دې سونه 16 سال پښتو کې خبرې کو اردو کې پښتو کې انو چا سره رااله ما پلار سره مرګري دشتا واه منډه سره وای کنه وای سره وای ها نو منډه کې ته کټه کاغي کټي هغه څه تکلیف ته زویا سکول ته قرضېدو کې خوب کې منډه کې صحیح څومره کم عمر ماشوم نه وزن زیات دی څومره وزن دی 108 دی وزن سره بدام ماشوم تاسو ته خلک وای کنه صحتمند دا صحت ته دا سوابال دی دا ماشوم تکلیف کې څومره چې عمر تیریږي ته به خپل ژوند ګرانی د پلار یو خفه سره دا چې فضل الرحمن علاج لراوسته فضل الرحمن ما سره منډه والی شي ها څوک پګټي څه زو غټم کنه اپریشن نو کې بیا تو غټه ښه ټیک ده کنه ویش ربانی ستاسو نوم ده شمال څه شي شمال امتا پلار پغې کوي یا او مورو نالي مور دغه کړي نالي دا اوس ماشوم ستاسو نوم عمر دی دا څو کالو دی 15 کال او وزن 50 کېجی دی چې مونږ کو 15 کال ماشوم او 50 کېجی سار سونه پراټه خوري درې سونه 1 2 3 4 سونه درې لا سو ګوتی باندې ورشه څو دنه پراټه درې دنه اجي سیب سنگ ستاسو وزن څومره دی 126 वजन सोना दे 128 केजी 128 जी हाँ आपका वजन कितना है 128 और उम्र कितनी है उम्र तकरीबन 34 साल है 34 साल सही बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तलिफ मरीजान दी इज्जत है वजन तपोस कम द उम्र तपोस कम द वगैरह दुनिया रागले दा अटका दा तकरीबन दानन चिकम ओपीडी दा दारनने ओपीडी दा 230 कसान होगा څنګه زویا ستا عمر څومره دی زما عمر 14 سال دی او وزن 82 څنګه خوراک ډیر کړي کسه وجه ده یا بس دا مدرسې کې زه سبق وایم زه راکم دا ډاکټر صاحب خبر دی وره دی و دا ډېر ښه ډاکټر دی موږ ته پر راغلی دی پېښور سره زموږ ډېر خوشحاله زه طالب یم نن چټي مې واخیستې دلته پر راغلی یم شاباش عباس ډیر خزوم دی خو اخر اوست را وزن څومره دی وزن یو سل درو چلويش دی یو سل درو چلويش نو دا غریب بس کټ کې بناسته بس دا خو څه مریض دا اپریشن بعد مسله ورته پیښ شوی ده صحیح ده وزن زیات شوی دی نو بس ټیسټونو کا بس بیا راشه نو بابو ګوډې مې خوځېږي دا وچ لاس مې شی لاس مې درد کوي څلور اپریشن مې د نیغه کړی دی یو مې د تاریخ کړی دی بل د زړه انجیوګرافي کړی دا ډاکټرانو خو پتا چلی چې د کړي دون اپریشن بس دون اپریشن نه را کړی دي ته څه ته ډاکټر صاحب له معاینه لګرا گندم چاول چینی بند ډاکټر صاحب 230 کسان ټیکل کول ګران دي 230 کسان ټیکل ګران خودي خو سرجن او ډاکټر چې کوم دی دا جوړیږي نه پیدا کیږي نو دا مونږ له چل راځي دا به مونږ ټول چې کوم دی کنه څومره پورې ختم شوی نه دی ټول تفصیلی سوالونو جوابونه ورکول او د دې څومره پورې چې تشویش ختم شوی نه دا زما ذمہداري ده زه کوټه ته راځم د لپاره کراچۍ لاهور هر ځای ته زما کابل چې زمونږ خويندورونو څومره سوالات دي دغه جوابات ورته میلاو شي او دغه په چوکټه
د هغې په چوکټ په کلي کور کې ولې چې کوچلاک ته راتلل په بس کې کېناستل بیا پیښور ته راتلل او بیا 2-3 غنټې انتظار په هوټل کې شپه کول او بیا راتلل د ټول عذاب نه دا خلک بچ شو. د دې وزن 125 دی 128 اوس مو کوي 128 مخکې 25 صحیح ده وزن 128 دی نو اجي صاحب راوځي که په خپل تاوته چیرې زما علاج کوم ځان یا زه خپل فزا مې ډیر اجي صاحب راولي اجي صاحب خر کې مې ستړي دي دیم ستړي کړي دي او وزن سره تکلیف ډیری کور کې بس نه تکلیف نه کوندو سره ډیر فزا بیا اوس په اشاره کوي صحیح ده نو غواړي چیرې د مطلب چې علاج وشي صحیح ده دا خو بس تا خدمت هم نشي کولی بس په کور په غریبه بس پکټ زه خدمت کوم ډېره مهرباني داسې سړی وایه ښه او الله تعالی اجر درکړي. دا راته ووایه چې پښتنې او زه پښتنه او د دې کوټې د کوټې ما وزن د څونه زیات دی وزن مې چې د 108 کېجی دی 108 کېجی 108 دا خو ته په دې باندې ګرځې بس دا چې دی او دا چې دی د ګوتنې هغه پرابلم راته شوی دی یو شپږ میاشتو نه دا د لونه دي دا مې لونه دي سبقونه وي او دا ډاکټري کوي لګیا ده ماشاءالله او دا چې دی زه په خپل ډیپټي ایجوکیشن افیسر مستونګ یم او دا چې د دالور مې چې د ام ایجوکیشن وکړي جی دا خو تاسو ټول ډیر تعلیم یافته جی ماشاءالله زموږ چې ډیر کولیفاید فیملی ده زموږ ماشاءالله کوټه کې د جنکو د سبق حواله سره خلکو سوچ څه دی ډیر اویرنس راغل د خلکو کې اوس ډیر زیات دی په دې غاړې باندې خلک را روان دي د تعلیم په غاړې باندې خوشاله شوم یو خیلاست یو غسلاست ماشاءالله سبا بیبي درا واسطه ډیر می سرچ کو ریسرچ وغیرہ جو ډاکټر بیریاټک سرجریز غو هغه کو نو ډاکټر مشتاق خټول نه چې دی ښه ریزلټس راغلل نو ډیر خواهش چې هغه سره هغه کو الله وسیله وکړه چې هغه دل ته راغی نو ان شاء الله مخکې بچی سره ډاکټر سجیسټ کوم میله علاج کوي په دې دومره مریضانوں کې مطلب اردو تشم کیونکہ یہ جو خاتون کھڑی ہیں سلم ہے اسمارٹ ہے اور یہ واحد خاتون تھی جو کہ اسمارٹ تھی اور آئی ہوئی تھی ان سے بات کرتے آپ کو دیکھ کر لگ بھی نہیں رہا کہ آپ موٹی کیوں آئی ہیں آپ मेरा वज़न जो है ना दिन प दिन तेज़ी से बढ़ती जा रही है जब मैं परहेज़ होती हूँ डाइट पे होती हूँ तब कुछ कम हो जाती है लेकिन जब मैं डाइट छोड़ देती हूँ फ़ौरन से जो है ना बढ़ जाता है अभी 2 मंथ में 4 kg जो है ना ज़्यादा हो गई है तो मेन मसला मेरा जो है ना कुछ मैदे का है मैं दस्तरखान पे बैठी हूँ तब भी मुझे भूख लगती है मतलब ऐसा लगता है मैदा मेरा खाली है मैंने कुछ आपके साथ जिन्नात तो नहीं है मैं भी यही समझती हूँ कि मेरे साथ जो है ना जिन्नात मौजूद होंगे वो आपके साथ खा रहे हैं जी बिल्कुल जो है ना 24 घंटा जो है ना मुझे भूख लगती है और मेरे सर में फिर इस वजह से दर्द होने स्टार्ट होता है डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे हम लोग जो हमारे लिए वो पेशावर से कोयटा आ गई है और शुक्रिया अदा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे सहूलतें ऐसे डॉक्टर मौजूद नहीं है कोयटा में तो इसलिए हमें ऐसे डॉक्टर के इंतज़ार रहेगी क्योंकि कोयटा में से इतनी ज़्यादा इलाज नहीं होती हमारी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है हम लोग कराची भाग जाते हैं ډاکټر صاحب تاسو نه کوم ته مې وختي وي مور د پغیګه غلی وینا نه زه ګوره ځوان یم الحمدلله سرجن یم ټوله ورځ کار کوم زما یې ساه لنډه کا د دې مور ته ما 21 توپوں کی سلامي د دې مور ته ما د 21 توپو سلامي دا څنګه اوچتای دا خو ماشوم دې ته خو د مور ګور ډیر غټ ضرورت دی نشي کولای او بلا وته نه دی بیا کروته دی لا راغلی نه دی بیا دا حال دی او دې چې شپېتو داسې 45 کالو ته رسي که نه نو دې به کم از کم 2.5 کیلو 2.5 کیلو ته تللی ټیک شلو پاکستان خزانه غرقه ده صحیح ده که نه پیسو تر لاس کړل او کسان ګڼ دي سبا کې ګوره مونږ په دې نیو چې تاوان دی مونږ وردانګو چې پته ولګي جانان دی الحمدلله زما چې څومره خویندې رونه دي ما هیڅ چا نفیس نه دی اخیستی بېشکه ګرمي وه ما ډېرو خویندو ته خیال و چې ځان له بې پکي وال که نه خو زما چې کوم پیغام و هغه دې ته ورسېدو بیا ما یو اعلان وکړو چې یو لبلبې ته په پښتو کې څه وایي
نو چام جواب را نه کړ نو ما 15000 او 10000 او 10000 او 10000 4000 50000 15000 ته خبره ورسېده یو ځوان پکې را پاسېدلو وې دې ته خواږه پاڼه وایي چې خواږه پاڼه وایي نو دا دې مال جواب راکو نو دې دپاره د ستاسو لاسونو په پړکا کې 15000 روپۍ انعام خلک ډاکټر له پیسې ورکوي دا خو نه ډاکټر ډاکټر خو به نور شم سره سره کوي کوم اپریشن کاوه هغه به مفت راکړي